أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. مخکې الله پاک ترغیب ورکو لپاره د هجرت. نو الله پاک بیان وکړو چې په هجرت کې کم مشکلات یا د انسان کم خیالات مخې ته راپېښېږي. د رزق په باره کې نو الله پاک فرمایي چې ګوره ډېر سالرونکي شیزونه داسې دي چې هغو د رزق د ذخیره کولو طاقت نه لري، خپل رزق دا ذخیره کوي، بلکې د هرې ورځې د پاره چې دوی ته څومره شی میلاویږي په هغې باندې بسوالی کوي او سبا له بیا الله پاک دوی له رزق ورکوي. نو انسان ته په دې کې تعلیم دی د دې خبرې چې ته د رزق د پاره ټول د الله پاک حدود او احکامات هغه په عمل کوم، رزق به الله پاک تعالی درکړي. بلکې مرغۍ د دو یو عادت دی چې دو په جمع باندې ګرځي، دو یوازې نه ګرځي او ټولې الله پاک مړی پلکاو بلکې پکروړاو مرغان دي او هر یو هغه الله پاک مړی او رزق ولا ورکړي. نو الله پاک وایي چې یوازې دوله رزق نه ورکوم و ایاکم تاسو له هم رزق درکوم، خودو زما په ذات توکل لري او تاسو په خپل مهنت او په خپل ځان باندې اعتماد لرئ. نو د دې د وجې نه تاسو اکثر د رزق د یری د وجې نه خودکشیانې هم کوئ او ډیر حالات د باندې داسې راشي چې د الله پاک نه نا امیده کېږي. الله پاک فرمایي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کته تپوس وکي د دونه چې چا پیدا کړی د اسمانونه او ځمکه، وسخر الشمس والقمر او چا تابع کړی دی نور او سپومۍ، ليقولن الله، نو خامخا دو بوایي چې الله پاک. د مشرکین مکه هم د الله پاک د ربوبیت په باره کې شک نو چې الله پاک رب زمونږ نه، بلکې د الوهیت په باره کې دو بیا نقصان جوړ کړو چې عبادت او حاجت د الله پاک نه ما سوا د نورو شیزونو نه هم غوښته کیږي. نو الله پاک فرمایي چې کردونه تپوس وکي چې ځمکه اسمانونه چا پیدا کړی دی او دا نور سپومۍ دا د چا د حکم لاندې چلیږي، نو دو به خامخا اقرار د دې خبرې کوي چې دا هر څه دا د الله پاک په اختیار کې دی. فانا یؤفکون، پس کم طرف ته دو اړولی شي د حق نه. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، او د رزق په باره کې الله پاک وایي چې دومره حدود دا تاسو مکراس کوئ، د حرام او حلال تمیز دا مختمول، بلکې الله پاک فراخه کوي رزق لمن یشاء چالره چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه، ویقدر له او تنګوي هغه لره. نو رزق فراخه کوي او تنګوي الله پاک. نو بیا ولی ته دومره د جایز ناجایز خیال او تمیز نه ساتي
د الله پاک احکامات هغه په عمل کې او د رزق د تلاش لپاره هر قسم لار اختیار. نو الله پاک فرمای ان الله بكل شيء عليم. الله پاک په هر شی باندې علم لري او په هر شی باندې الله پاک عالم او پوه دی. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، د اکثریت شیزونو د پاره او با دا ذریعہ ګرځیدلې ده چې ردی په وجه باندې الله پاک په دې شیزونو کې حیات او ژوند پیدا کړ. نو الله پاک فرمایي کله دونه تپوس وکي من نزل من السماء ماء، چې چارا ورولې دي د اسمان نه ماء او با یعنی باران، د اسمان نه باران سوک را وری. فاحیا به الارض من بعد موتها، پس ژوندې کړي دا پدې سره یعنی تازه کړي دا پدې سره زمکا رستو د وچوالي د هغې. لا یقولن الله مخامخا دو بوای چې الله پاک د باران طاقت د الله پاک نه علاوه د بل هیڅ چا نشته. هیڅ یو ذات دا طاقت نه لري چې باران راکېږي بغیر د الله پاک د ذات. نو دو به خامخا ردی اقرار هم وکي چې دا باران دا الله پاک را وری، دغه سوکړه الله پاک ختمي او دغه بنجر او وچې ځمکې دا الله پاک دوباره تازه کوي. قل تورته ووایه الحمدلله، ټول صفتونه د خدای توب خاص الله پاک لره دي چې په دې هم شکر دی چې د الله پاک د دومره قدرت طاقت خو منه. بل اکثرهم لا يعقلون، بلکې زیات د دون عقل نه لري چې دومره لوی کارونه دا منه الله پاک لره، نو واړه کارونه څه خبره ده په هغې کولې د الله پاک سره شریکان جوړول. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، او نه ژوند د دنیا الا لهو ولعب مگر مشغله ده او لوبي. وان الدار الاخره لهي الحيوان، او یقینا کور د اخرت خامخا ژوند همیشه ده، حیوان پورا ژوند ده، همیشه ژوند ده. حیوان ویل کیږي چې دائمی دا هغې نه رستو درد یا غمونه دا بیا ناراضي او هغه فنا کېدو والا نه. لهون ویل کیږي مشغله چې زړه په هغې سره مشغولیږي، او لعب هغه شي ته ویل کیږي چې هغه زر فنا کیږي او ختمي. نو الله پاک فرمایي چې د دنیا دا زندگی دا یو مشغله او لوبه ده، بس له لعب چې وته منګوای د دې څه مقصد او غرض نشته، او ډیره زر ختمیدونکي او پناه کېدونکي. او د آخرت زندگی هغه همیشه زندگی ده، او د هغې د پاره ختمیدل دا نشته. وس انسان د دنیا دی زندگی تا دا له لعب نه، بلکې دا د مقصد ګڼي. د زندگی یو مقصد د ته په نظر باندې راځي، او د ته به د زندگی مقصد په هغه ټیم کې په نظر ناراضي کله چې د دنه وخت لاړ شي. او ردی مثال داسې ده لکه انسان د ماشوموالي حالت را یاد کی. نو په ماشوموالي کې انسان په ډیر لګ شیز پسې زد کوي او لوبي او مشغله جوړي، بس الته یو سو غټي مټي راغونډي کی او کوډګي جوړي کی، چړلې راغونډي کی یا نور شیزونه راغونډ کی او پاغي باندې لبي کوي. او چې کله یو ماشوم پدې کې سشه والی، نو دا ماشوم پسې ډیر خفګان او جړاو ډیر زیل کوي، زد کوي. خو کدی ماشوم ته په هر څنګه طریقه باندې وي
چې دا بے فائدې کار دی ردی سب فائدہ نشته مقصدی نشته او پدې ښه ګټو ته سکه یا په چیړه سکه ردی نه بدل ډیر راغونډې کم دا ماشوم نه تسلیمای ترسو پوری چې دغه ګټه خدای دې کی چې پدې پوری ګندګي من ختی او چې دا د کمی ګټي عزت کوي چې دغه ګټه دی ولنې ور کړی دا ماشوم مطمئن کیږي خو چې کله دغه د مشوموالي د زندگی دا زمونږه ختم شو او وس مونږه په خپل سوچ کو چیرې دا مونږ په کم شي زونو د یو بل سره جنگونه کول او وران یو کول خفګان یو کول مشران له یو خفګان او پریشانی جوړوله تاسو شي زونو نو مونږ وس من چې واقعي دغه کارونه دا بے فائدې کارونه هیڅ غرض مطلب ده دی خو وس هغه ټیم دوباره نه راځي نو وس چې زمونږ دا کم زندگی او دا کم عمر دا کم حالات روان دي دا هم بعینه هغه د ماشوموالی هغه وخت خو په ماشوموالی کې من هغه ته بے فائدې کار نه من هغه ته بے مقصد او بے غرض کار نه او وس په دې عمر کې دامو چې کم کارونه کو دي ته بے مقصد بے فائدې نه وای حالانکه الله پاک فرمای چې دا هر څه هم بے فائدې خو مونږ دا ځکه نه تسلیمو چې لا دا حالت زمون ختم شي چې کله دا حالت ختم شو نو بیا چې څنګه د ماشوموالي هغه مونږ بے فائدې حسابو او هغه منو دا خبره چې دغه کارونه ټول بے فائدې بیا به دا هم اومن خو الله پاک وای دا وخت بدنه تلی نو الله پاک فرمایي چې کور د اخرت خامخا ژوند پوره ده همیشه زندگی ده لو کانوا یعلمون کدو پوی دی خدا دو چې سکای دا پویږي نو مونږ چې په دې کم حالت کې روان یو یقینا چې دا زمونږ د ناپوهۍ حالت دی کوم په دې حالت پوه شو بیا به زمونږ دا حالت او چونکی د دنیا هغه ناز و نعمت او د دنیا دی ظاهری خایس د مونږ دومره په دوکه کې اچولې چې کوم ته کروڑ پیری هم سو کوی چې دا زندگی دا به مقصد نو مونږ دا نه تسلیمو تر سو پوری چې ردی زندګۍ نه مونږ داس بردار شوی نه یو او مونږ ته هغه حقیقت په نظر راغلی وس چونکی زمون په نظر باندې دا حریزي شیزونه راځي نو دا مونږ ته د مقصد او د غرض شیزونه ښکار کله چې دا حریزي شیزونه د دین زمون نظر ختم شي او په همیشه شیزونو باندې او په یقیني شیزونو زمون نظر ولګي بیا به مونږ ته هغه یقیني او غرضی او د فائدې شیزونه ښکاری شي خو بیا به مونږ څه کولای نشو لکه د ماشوموالي عمر چې هغه مونږ ته وسخکاری چې دغه اسی په بے فائدې او په بیکاره شیزونو کې تیر شوی دی او کومه ټول عمر ارمان وکړو هغه واپس نه راځي دغه شانتي دا کم عمر او وخت چې الله پاک مونږ له وسره کړی دی په دې پسې هم یو ورځ داسې را روانه ده چې کومه ټول عمر فریاد او ارمان وکړو دا بیا هم نه واپس کیږي د دې وجنا الله رب العزت بل ځای فرمای چې کله دا بندگان او دا ګناګاران دغه عذاب او دغه سختي ویني نو دوبه الله پاک تبیا سوال شروع کی ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک فرمای چې کچری ته د مجرمانو هغه حالت ویني چې دو پیشی کله الله پاک تکیږي ناکسو رؤوسهم عند ربهم چې دو بسرونه د شرم د وجینه د ښکته کړي د خپل رب په دربار او دو بیا دغه ارمان کوي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون دو بوچه زمون پروردگار ابصرنا وسمعنا مونږه هر څه ولیدو هر څه مونږه واوریدو فرجعنا نعمل صالحا خدای پاک ته مونږ بیا د دنیا ته واپس کی چې مونږه نیک اعمال وکړو د سترګې د رب په مقدار ستانه فرمانی به بیا ونه کو ان موقنون ای الله پاکا مونږه یقین کوونکیو مونږه یقین وکړو په هر څه باندې چې دا هر څه رښتیا لیکن د الله پاک د طرف نه بیا جواب هغه ډیر سخت ملاویږي الله پاک دې زموږ حفاظت وفرمایي
فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الله پاک وای کله چې دو سواره شي پکشتای کې یعنی پکشتای کې کینی دعوا الله مخلصين له الدين او په دغه کشتای کې په دو باندې ناخوشگوار حالت راشي یا د دنیا په دې کشتای باندې دو سواره پدې کې پدو باندې داسې یو ناخوشگوار حالت راشي چې سختی او تکلیف دو ته ورسی یا زلزلہ و غیره راشي نو الله پاک وای دعوا الله مخلصین له الدين. دو را بلی الله پاک مخلصین خالص کون کې له الدين هغه لره دي بیا خالص ته الله پاک نه سوال کوي یو الله پاک ته आवाज کوي چې یا الله پاک خیر یا الله پاک خیر دا چې بیا وایي والله پاک وای فلما نجاهم الى البر کله چې مونږه خلاصې ورکودو ته وچوبې ته اذا هم یشرکون نو دغه وخت دو بیا شرک شروع کی د الله پاک سره د الله پاک نافرمانی شروع او یقینا چې دغه حالت زمون دي چې کله چرته داسي خطرناک حالت راشي زلزلہ راشي یا بل څه حالت راشي نو مونږ بیا الله پاک ته فریاد کوو خو چې کله دغه حالت ختم شي نو بیا کده الله پاک نوم اغسته کیږي نو مونږ د هغه ټیم عبادت ته هم تیار نه چې لاړ شو نو الله پاک وای لیکفروا بما آتیناهم انجام د دې داشي چې دو انکار کوي ناشکری کوي بما په هغه نعمتونو آتیناهم چې مونږ ورکړي دي دوی کم نعمتونه چې دوی مونږ ورکړي دي یا کم اولاد مونږ دوی ورکړي دي یا کم بدن او صحت مونږ دوی ورکړي دي د هغې ناشکری کوي ردی انجام دی ولیتمتعوا او چې دو فایده واخلي مزي واخلي د دنیا په دې زندګۍ باندې فسوف يعلمون الله پاک وي زرد چې دو بپوش اولم يروا ايدو نګوري ان جعلنا حرما امنا مکی والا ته خطاب کوي الله پاک چې مکی والا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې مونږه ایمان راوړو خو کوم ایمان راوړو نو مونږ به وتختولای شو د خلک به مونږه پامال کی نو الله پاک فرمایي چې آیا دو نګوري ان جعلنا حرما امنا چې ګرځولای دی مونږه حرم امنا زید امن څنګه دو دا خبره کوي د کفر او د شرک په حالت کې چې کله چار چاپیره د حرم نه سوق پلار نشتله او محفوظ نشتله او د مکی خلق دو د ډیرو لرو لري زګونو پوري دو خپل تجارتی کاروبار کړ شام تزي نور علاقو تزي خو چې کله ډاکوان په لارو باندې ناسي او قافلې لوټ کوي نو چې کله د مکی خلق دا هغه ویني نو د دو ډیر په خطر باندې او خاپه حفاظت باندې دول لار ور کوي د دو خیال او کده دو نه سشه اغستې نو هغه هم دو ته واپس کوي چې دا خو د مکی خلق نو مکی او حرم شریف ته الله پاک وای مونږه د امن ځای ګرځولې ده دو د دې هم شکر نه ادا کوي په دې هم نه پويږي نو چې د کفر او د شرک په حالت کې دو ته دومره امن میلاو ده او د دو دومره خیال او عزت کیږي چې دو ایمان راوړي نو بیا به دو ته سوکسو دویم دا چې حرم شریف دا د امن ځای ده په دې کې سوق مرغۍ نشي ښکار کوله بل څه شي نشي وجله نو انسان ته به سوق په دې کې سبب وکي اولم يروا ايدو نګوري ان جعلنا حرما امنا چې ګرځولې د مونږه حرم امنا زید امن ويتخطف الناس من حولهم او تختول شي خلق من حولهم چار چاپیره د دینا د دینه چاپیره خلق چي دي هغه لوټ کیږي داغونه مالونه غسته کیږي او که هغه معمولی مزاحمت کوي سرونه د هغه قتل لیکن د حرم خلقو ته سوک سنوي افبالباطل يؤمنون آیا په باطل باندې دو یقین لري وبنعمت الله یکفرون او په نعمت د الله پاک باندې یکفرون دو ناشکری کوي نو چې په باطل دین باندې دي نو پاغي باندې یقین لري چې موږ ته به سوک سنوي او چې الله پاک دومره نعمتونه په دو باندې کړی دي نو دا غي ناشکری کوي
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او سوق ته غټ ظالم د هغه چانه چې جوړوي په الله پاک باندې دروغ او کذب بالحق یا نسبت د دروغ کوي حق لما جاءه هر کله چراغه راغه دوتا الیس فی جهنم اینشته په جهنم کې مثون ذیل الکافرین د پاره د کافرانو یعنی په جهنم کې د کافرانو د اوسېدو د پاره زینشته جهنم. Please subscribe my YouTube channel. او نه جهنم د ډکېدو ځای دی ترڅو پورې چې الله پاک د خپل شان موافق پدې کې قدم نه خو تر هغه پورې به جهنم आवाज کوي هل من مزید هل من مزید چې آیا نور شته آیا نور شته یعنی نور چې نو هغه عمره وو. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه کسان جاهدوا فینا چې کوشش کوي په دین زمون کې لنهدینهم خامخا توفیق مور قدوتا سبلنا د لارو زمون یعنی کولاوی به قدوتا مونږه لارې د دین زمون. وان الله یقینا الله پاک لمع المحسنین خامخا ملګری دی د خیسته عمل کوونکو د الله پاک نصرت او مدد د خیسته عمل کوونکو سره. ولئن سألتهم او کته تپوس وکي د دونا من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه وسخر الشمس والقمر او چا تابع کړی دي نور او سپومۍ لا یقولن الله خامخا دوبوای چې الله پاک فأنا يؤفكون پس کم طرف تدو اړولې شي الله پاک يبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن يشاء چا د پاره چې وغواړي من عباده د بندگانو خپلونه ويقدر له او تنگوي هغه لرا ان الله يقينا الله پاک بكل شيء عليم بهر شيء باندې پوهه ده. ولئن سألتهم او کته تپوس وکي د دونا من نزل من السماء چارا ورولدي د اسماننا ماء وباء يعني باران فأحيا به الأرض پس تازه کړي د پدې سرسمکا من بعد موتها رستو د وچوالي د هغینا لا يقولن الله خامخادو بوای چې الله پاک قل تورتوایا الحمد لله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله پاک لره دي. بل اکثرهم بلکې زیاد دونا لا يعقلون عقل نلري. وما هذه الحياة الدنيا او نري ژوند دنیا الا لهو ولعب مگر مشغله او ټوغې دي. وان الدار الاخرة او يقينا کور د اخرت لهي الحيوان خامخا ژوند پوره دی يعني هميشه ژوند. لو كانوا يعلمون كجردو پوي دي فاذا ركبوا في الفلك پس کله چې دوکینی پکشتای کی او پدونا خوشگوار حالت راشي دعوا الله رابردو الله پاک مخلصین خالص کونکه له الدين حغلر دين فلما نجاهم پس هر کله چې مونږه نجات ورکودوتا الى البر وچوبتا
اذا هم یشرکون دغه وخت دو شرک وی د الله پاک سره لیکفروا د دې د پاره چې انکار وکي بما آتیناهم په هغه نعمتونو چې مونږ ورکړې دي دوته وليتمتعوا او مزي واخلي فسوف يعلمون فزرد چې دو بپواشي اولم يروا ايدون غوري ان جعلنا يقينا مونږه ګرځولې ده حرما آمنا حرم امن والا ويتخطف الناس او لټکول شي خلق من حولهم چاپیر ددونا افا بالباطل ایا په باطل باندې يؤمنون دو يقين لري وبنعمة الله يكفرون او د نعمت د الله پاک ندو ناشکری کوي ومن اظلم او سوق د غړ ظالم ممن دها غچانا افترا على الله كذبا چې جوړوي په الله پاک باندې دروغ او كذب بالحق یا نسبت د دروغ کوي حق ته لما جاءه هر کله چراغ دوتا الیس فی جهنم آیا نشته په جهنم کې مثوى للکافرین زید اسدو د پاره د کافرانو والذین او هغه کسان جاهدوا فینا چې کوشش کوي په دین زمون کې لنهدینهم خامخا توفیق بمونږ ورکودوتا سبولنا دلارو د دین زمونږه وان الله او یقینا الله پاک لمع المحسنین ملګری د خیسته عمل کوونکو